تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو اورېدونکو، څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه چې موږ یوې بلې کورنۍ ته راغلي وو. د هغه کورنۍ سره مو خپرونه چمتو کړه. تر څنګ یې موږ دلته ولیده او زموږ ځینې ورونو موږ ته یادونه وکړه چې یو بل ورور زموږ چې تقریبا 14-15 کالو دی، تاسې لیدلی شي. او که زه درته وایم معیوب معذور، که هر څه زه تاسې ته ووایم دغه ورور په باره کې زه تاسې ته څومره ویناوې وکړم، خو دا به حقیقت لري. معیوب هم دی، معذور هم دی او په ځای پروت دی. تاسې ګوري درنو لیدونکو، انشاءالله چې ستاسې پر مټ به موږ راځو او دغه ورور ته به موږ خوراکي توکي راوړو. د دې د علاج لپاره به زمینه دوی ته مساعدو تر څو پورې دا ورور زموږ هم روغ شي. ډاکټر ته به یې هم ښیو، خو ستاسې د ورونو په مټ باندې، ستاسې د ورونو په همکارۍ سره موږ کولی شو د دغه ورور علاج وکړو، کولی شو دغه ورور ته خوراکي توکي راوړو. همداسې څو ورځې وروسته د خیرو سره اختر دی، د اختر لپاره ورته ښه جامې راوړو، داسې نور شیان راوړو تر څو پورې دا هم یو خوشحاله اختر ولمانځي د نورو افغانانو پر څیر، د نورو هیوادوالو پر څیر. په دې هیله دا کورنۍ او موږ ستاسې د مرستو لار څارو تر څو پورې تاسې خپلې مرستې راواستوئ او موږ راشو دغه ورور سره هماغه کړی ژمنه ترسره کړو. تر بیا ښه وختونه چې راځو دې کورنۍ ته، تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم.